د پښتون ون ټلویزیون ټولو لیدونکو السلام علیکم. وخت بخیر ملګرو. که چیرې مو تر اوسه زموږ چینل نه وي سبسکرایب نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د بیل نشان ووهئ ترڅو زموږ له هرې نوې ویډیو څخه خبر شئ. ملګرو یو شی مې ډیر دردوي، هغه دا ده چې موږ ولې تر اوسه یو مجهز او د نړیوالو په سیستم او تجهیزاتو برابر میدان نه لرو. دا بودیجه پیسې چیرې ځي؟ ولې د دوی جوبونه نه ډکیږي؟ ملګرو زموږ کرکټ بورډ یو ځل بیا سوال وکړ هندوستان ته. هندوستان څه ورته وویلې؟ د هندوستان کرکټ بورډ د جون په 19 نیټې ویلي چې په هندوستان کې د افغانستان سوداګریز کرکټ لیګ ته اجازه نه ورکوي. کابو یوه نیمه میاشت وړاندې کرکټ بورډ داسې انګیرله چې دا ځل به د افغانستان سوداګریز کرکټ لیګ یا APL په هندوستان کې ترسره کوي، خو اوس د هندوستان کرکټ بورډ ویلي چې دوی به دې لیګ ته اجازه ورنه کړي چې په هند کې ترسره شي. د افغانستان د سوداګریز کرکټ لیګ لومړی پړاو تیر کال د اکتوبر په 15 نیټه د 15 لوبډلو په ګډون په عربي متحده اماراتو کې پیل شو. دا لیګ د اکتوبر په 23 نیټه پای ته ورسید. دې لیګ کې د ننګرهار لیوپرډ، کابل ځوانان، پکتیا پینټرز، کندهار او بلخ لیجنډز لوبډلې ولوبېدې. بلخ لوبډلې د محمد نبي عیساخیل په لوبډل مشرۍ کې اتلولي وړه. د کرک بز ویب پاڼې لیکلي چې د هندوستان کرکټ بورډ د افغانستان د کرکټ بورډ دا غوښتنه رد کړه چې APL په هند کې ترسره شي. د هندوستان کرکټ بورډ ویلي موږ خپل اصلي کرکټ لیګ IPL لرو او د بل هیواد لیګ نشو برداشت کولی. دا خبر د هندوستان کرکټ بورډ د جون په 18 نیټه د سه شنبې په ورځ کړې ده. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایوي مشر اسدالله خان د هندوستان د کرکټ بورډ له مشر راهول جوهاري او د کرکټ بورډ بل غړي صبا کریم سره لیدلی وو او له هغوی څخه د افغانستان سوداګریز کرکټ لیګ د ترسره کېدو ترڅنګ په هندوستان کې دریم لوبغالی هم غوښتی وو. د دریم لوبغالي په اړه تر اوسه هندي کرکټ بورډ څه نه دی ویلي، خو د افغانستان سوداګریز لیګ یې په هندوستان کې رد کړی. هندوستان تر اوسه 2 کورني لوبغاړي ګریټر نویډا او ډرایډون افغانستان ته ورکړي دي. تیر کال د افغانستان په سوداګریز کرکټ لیګ کې کریس ګیل، برینډن مکالم، بن کیټینګ، شاهد افریدي، کولین انګرام او کولین مانرو ولوبېدل. د دغو مشهورو نړیوالو لوبغاړو سربیره ډیر نور باندني لوبغاړي هم د افغانستان د کرکټ لیګ برخه وو. خو دا چې لوبې په ننداره کوونکي ډېرې ښکلې وي نو په شارجه لوبغالي کې د افغانستان سوداګریز کرکټ لیګ ته ډېر ننداره کوونکي نه راتلل. نو همدا علت شو چې کرکټ بورډ وغوښتل ترڅو دغه لیګ په هندوستان کې ترسره کړي ترڅو د زیاتو ننداره کوونکو له نندارې سره مخ شي. خو هندوستان د افغانستان دا هیله نیمګړې پرېښودله. ښایي هندوستان دا فکر کړی وي چې د دوی خپل لیګ APL په ننداره کوونکو له پلوه له خطر سره مخ شي، نو ځکه هند کې د افغانستان لیګ ته اجازه نه ورکوي.